خدایه یو ځل مو قبوله دا دعا کړې، آسوده مو له هر غم سوچ او سودا کړې، نیکمرغي او امن راولي هر کور کې، پریشانی مو را بدلي په خندا کړې، هر وګړي مو وي روغ او محتاج نه وي، خدایه لرې یې له هر درد او بلا کړې. د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو په استودیو کې را سره ګران همکار ستوري صاحب او همدارنګه د خپرونې قدرمنې مېلمنې ته ګیډې سلامونه، مینه او درناوی وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ اوسئ. دا دی د یو بلې ادبي او فرهنګي خپرونې په خپرېدو کې ستاسو په چوپړ کې. زموږ د نن شپې د خپرونې میلمه یوه ډېره خوږژبې شاعره، لیکواله او مدني فعاله قدرمنه سپوږمۍ وردګ خور د ځانه سره لرو. هیله لرم د خپرونې تر پایه پورې راسره اوسئ او خپل په خوږو کومنټو زموږ قدرمنه خور ونازوئ. ګران همکار ستوري صاحب، بیا هم سلامونه مې ومنئ. ښه راغلاست استودیو ته. وعلیکم سلام قدرمنې همکارې، خوښ یم چې په یو نوي ادبي بنډار کې در سره یو ځای یم. زه هم خپلو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او مینوالو ته د زړه د تله سلامونه او نیکې هیلې رسوم او له ټولو پتمنو څخه هیله کوم چې د خپرونې تر پایه را سره مل اوسي او زموږ سره د خپلو قیمتي کمنټونو د لارې خپل نظرونه شریک کړي. زموږ د نن شپې د خپرونې میلمنه اغلې سپوږمۍ وردګ خور ده چې په خپلو کمنټونو باندې دغه دوستان باید زموږ دغه میلمنه ونازوي او د اغلې سپوږمۍ وردګ خور نه هم د زړه د تله مننه کوو چې زموږ بلنه یې ومنله او خپرونې ته راغله. مهرباني. قدرمنو اوریدونکو، مخکې د دې چې اغلې سپوږمۍ وردګ خور خپرونې ته راوبلم، باید ووایم چې قدرمنه اغلې سپوږمۍ وردګ خور نه یوازې چې تکړه او خوږژبې شاعره او لیکواله ده، بلکې د نورو ګڼو صفتونو او کاري وړتیاو څښتنه هم ده. اغلې وردګ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ښځو چارو د وزارت د پالیسي او مسلکي معینې پایس دنده سرته رسولې او همدارنګه یې د ماستري تر کچې زده کړه ترسره کړې ده او د معلمي مقدسه دنده یې هم اجرا کړې او په مختلفو خیریه خارجي مؤسسو کې هم هیوادوالو ته خدمت کړی. دا چې نن شپه د ادبي بانډار په خپرونه کې را سره قدرمنه سپوږمۍ وردګ خور میلمنه ده، نو په پیل کې به دې ته ستړې مسې ووایم او دا به بیا په خپل ځان په لنډه توګه زموږ ته ځان معرفي کړي. قدرمنې سپوږمۍ وردګ خور، السلام علیکم. د مینې ډک سلامونه، پیرزوینې او درناوی مې ومنئ. خوشحاله یم چې زموږ د ستوري رادیو تلویزیون بلنه ومنله. هرکلی درته وایم ښه راغلاست استودیو ته. علیکم السلام. د ما هم ډېر تاوده سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، محترم تورپیکۍ جان خور ته، محترم ستوري ورور ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول جوړ روغ اوسئ او په دغه برنامه کې د موږ سره ټول مل وي او خپل نظرونه کومنټونه موږ ته ورولېږي. ډېره زیاته مننه. هیله کوم. ستوري صاحب مهرباني. زه په هم په خپل وار سره قدرمنې سپوږمۍ وردګ خور ته هرکلی وایم. وردګ خور هر کله راشي په خیر راغلی او خوشحاله به دې یم چې زموږ بلنه مو ومنله، زموږ سره په دې ننني ادبي بنډار کې شریک شوئ. نو که په لنډ ډول باندې تاسو موږ ته خپل ځان راوپېژنئ چې سپوږمۍ وردګ خور څوک ده، چېرته پیدا شوې ده او څومره اشعار یې ویلي دي او چاپ کتابونه لرئ لکه چاپ یې ټولګې د اشعارو او که نه؟ ډېره زیاته مننه ستوری صاحب. تاسو نه مننه چې زه میلمنه کړم. زه اصلا ځان ته شاعر نه ویم، خو تاسو ما ته د شاعر خطاب وکړ. ډېره زیاته مننه. زه د کابل په ولایت کې پیدا شوی یم او اصلا د وردګو د ولایت یم او خپل زده کړې مې د زرغونې په لیسه کې پای ته رسولې او استینه د لیسانس دوره مې د ساینس په پوهنځي کې د ریاضیاتو په برخه کې او ماستري مې د ښځو د مطالعاتو او د جندر په برخه کې کړې.
زه د استاد په حیث مې 15 کاله کار کړی او بیا مې بین المللي مؤسسو کې کار وکړ او بیا مې د ښځو چارو په وزارت کې 15 کاله کار وکړ. نو دغه د ما کفایت وکړي او اشعار مې دومره زیات نه دي، خو یوه وړه ټولګه د اوښکو د ترنم په نامه مې څو کاله مخکې چاپ کړي. بیا نه یم توانېدلې چې بیا بل کتاب چاپ کړم. انشاءالله په آینده کې به بیا هم خپل کتاب چاپوم. ډېر ښکلی معرفي وه، ډېره مننه. اغلې سپوږمۍ وردګ خور، ستاسو لیکنې او ستاسو شاعري خو واقعا ډېره لوړه بااحساسه شاعري مو ده، او له څنګه چې ستاسو بیوګرافي تر څه راڅه ما ولوستله، نو ستاسو هلې ځلې او خدمات د قدر وړ دي. نو په دومره بوختیا کې څنګه مو شعر و شاعري ته مخه شوه او څو کاله کېږي چې اشعار لیکئ؟ ژوندی اوسئ تورپیکۍ جانې. زه کله چې روسان د موږ هېواد ته راغلل نو نوې ځواني وه وخت، یعنې په فکر کړم چې زه به په 8 یا 9 صنف کې وم په ټولګي کې. بیا هماغه وخت دغه تاثیرات د موږ د وطن د خپلواکۍ چې تاثیر د لاندې ولاړه په موږ ډېر بد تاثیر کړی و. هماغه وخت ما لږ لږ شعرونه لیکل د وطن په خاطر، د خپلواکۍ په خاطر. او بیا به وقفه راغله په څه چې زه په درسو کې مصروفه شوم، په کارو کې. خو یو ځل به چې الهام راغی ما به یو شعر ولیکه. د وزارت په دوره کې زه ډېره د ادب نه لرې شوم، په څه چې د وزارت کارونه ډېر سخت کارونه وو، د ښځو مشکلات او جنجالونه او ستونزې تاسو خبر یې چې ډېر دي په افغانستان کې. خو کله چې مسافره شوم، بیا نو د مسافرت په دوره کې زه کوم بل مصروفیت نه لرم او په جلا وطنۍ کې مې بیا ادب ته مخه کړه او د خپل هېواد او د هېوادوالو درد او کړاوونه د دې سبب وګرځېدل چې بیا هم زه شعر ولیکم. بله، کوم مشوق مو درلودی په دې لاره کې، په فامیل تشویق راست او که همدغه ستاسو خپل درد و احساس و مسافري و، دغه چې څنګه چې تاسو وویله دا د ښځو په نهضت کې واست، دغه ستونزې تاسو ته دغه یعنی مخ مشاعرې ته راوړی که څنګه؟ مشوق خو په فامیل کې نه و؟ هو همداس خبر ده. او د ما ترور د درخانه خرم په نامه هغه هم شاعره تیره شوې، او د ما ترور لور هم لیلا جان خرم په دواړو ژبو، په دري او په پښتو، ډېره ښه لیکواله او شاعره ده. او نور زنو دوستانو خپلوانو کورنۍ هم تشویق کړم. نو دا ټول سبب د دې شول چې زه شعر ولیکم. نو هیله لرم چې دا ستاسو د دوستانو خپلوان چې د نږدې خپلوان د کور غړي مو داسې ماشاءالله شاعران دي، خدای دې وکړي دوی هم د خیر سره ستوري رادیو تلویزیون ته راسي او خپل مرکې او خپل مصاحبې زموږ سره ولري. په دې هیله ده. راځئ چې ستوري صاحب د اغلې وردګ خور څخه د دوی یو ښکلی شعر واورو په پیل کې، او بیا به راسو کومنټونه به ووایم او بیا به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. بلکل، موږ ورته غوږ یو. په دغه شروع کې په پیل کې موږ د اغلې وردګ خور نه یو کلام اورېدل غواړو. ډېره زیاته مننه. زه به یې تاسو سره خپل دغه وروستی غزل چې ما لیکلی زه به یې در سره شریک کړم. مهرباني. غزل. زه په قلم د ژوند کیسې خپروم، زه په قلم د ژوند کیسې خپروم، د سوو زړونو څو ګیلې خپروم. چې مداوا شي ځورېدلې غوټۍ، چې مداوا شي ځورېدلې غوټۍ، د حق بیان د حق نارې خپروم. چې ګلغونچې د وطن مړاوې نشي، چې ګلغونچې د وطن مړاوې نشي، د پسرلو ښکلې وږمې خپروم.
ډېر ښه. چې کړم تیارې په رڼاګانو ښکلې، واه چې کړم تیارې په رڼاګانو ښکلې، د علم پوهې سپارې خپروم. چې مو مایوس زړونه ناهیلې نه وي، چې مو مایوس زړونه ناهیلې نه وي، د امید ښکلې ولولې خپروم. ماشاءالله ډېر ښایسته. هر وخت لیکم د آزادۍ سندرې، هر وخت لیکم د آزادۍ سندرې، د ملالۍ د خولې ټپې خپروم. زه د بوډۍ په رنګین ټال زانګمه، زه د بوډۍ په رنګین ټال زانګمه، زه د الفت خوږې نغمې خپروم. ډېر د وطن هجر دومره خواره کړمه، د وطن هجر دومره خواره کړمه، مدام د اوښکو سلسلې خپروم. ډېر زبردست. سپوږمۍ د تورو شپو په زړه کې، سپوږمۍ د تورو شپو په زړه کې، واه، د رڼاګانو پلوشې خپروم. د رڼاګانو پلوشې خپروم. ډېر ښکلی، ډېر ښه کلام. نو که دغه کمنټونه را سره شریک کړي اغلې تورپیکۍ؟ بله ولې نه. اول خو د قدرمنې سپوږمۍ وردګ خور نه نړۍ مننه کوم. ډېر ښایسته شعر مو په ډېر ښکلي انداز باندې وویله. په عمر مو برکت، په قلم مو برکت اغلې خوري. نو زه به دوستان ډېر راغلي دي، زه به د دوی کومنټونه ووایم، بیا به تاسو په آخر کې د دوی سلامو ته به هم ځواب ورکئ. نو دوستان او ستاسو مینوال ډېر راغلي دي خپرونې ته. په لومړي قدم کې زما ګران ورور محمد ترکی وروجان راغلی دی چې د زړه ساینونه او ګلانې تاسو ته ډالۍ کړي دي او وایي چې سلامونه او نیکې هیلې مې بصیر بیدار ستوري صاحب ته، اغلې تورپیکۍ خور ته او سپوږمۍ خورجان ته له زړه له تله وړاندې کوم. خوښ یم چې نن ستاسو سره په مجلس کې یم او ستاسو خوږه خپرونه اورم. نړۍ مننه ترکی وروجانه، کور د ودان. خوشحاله یم چې زموږ سره په خپرونه کې یاست. همدارنګه مسلم جان اتل صاحب راغلی دی، دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوي. وایي چې د ننګرهار د ولایت د لالپورې ولسوالۍ څخه وردګ خور ته خپرونه اورم او دوی ته هم سلامونه وړاندې کوم. نړۍ مننه اتل وروجانه، خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې تاسو راسره په خپرونه کې یاست. قدرمن عبدالوارث خلجی صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ماته او ستوري صاحب ته وړاندې کړي دي چې وایي د نن خپرونې میلمنه شاعري اغلې سپوږمۍ ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې زه وارث صاحب ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله یم چې خلجی صاحب موږ سره په خپرونه کې دی. همدارنګه قدرمن محمد الله عباس صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ماته او د خپرونې ټول اورېدونکو ته وړاندې کوي چې زه خوشحاله یم چې دوی زموږ سره په خپرونه کې دی. هر کله یې ورته وایم. قدرمن فیض شیرزاد صاحب را سره دی، قدرمن باز محمد منګل صاحب را سره دی، همدارنګه قدرمن محمد رئیس سحاق صاحب را سره دی چې دوی ټول خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ماته او ستوري صاحب ته وړاندې کړي دي چې زه د دوی ټولو نه نړۍ مننه کوم. سلاموت علیکم سلام وایم او خپل او د ستوري صاحب د مینې ډک سلامونه هم وړاندې کوم. اغلې وردګ خور به په آخر کې ستاسو سلامو ته ځواب ورکړي. همدارنګه قدرمن دیا سنگ انجان صاحب را سره دی چې دیا سنگ انجان صاحب شاید تاسو وپېژنئ، اغلې وردګ صاحب چې دوی یو ډېر خوږژبی شاعر، خوږې خبرې کوي او واقعا د مینوال هم ډېر دي. زموږ خپرونې ته هم راغلی و او زه شخصا د دوی د اشعارو سره ډېر علاقه لرم. نو دیا سنگ صاحب لیکلي دي چې قدرمنه خور قادري صاحب، قدرمن ستوري صاحب، د ستوري رادیو تلویزیون ټولو قدرمنو تخنیکي همکارانو، قدرمنه
میرمنه اغلې سپوږمۍ وردک خور، درنو او قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته ګېډۍ سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېر ښکلی او په زړه پورې خپرونه، بریا مو مل شه. نړۍ مننه انجان صاحب، خدای مو مخ واړوه، عمر مو ډېر شه. نړۍ مننه چې زموږ سره په خپرونه کې یاست. قدرمن خورشید زدران صاحب را سره دی، قدرمن عبدالحفیظ ملیار صاحب را سره دی. زدران صاحب نړۍ مننه، کور مو ودان. دوی یو پوښتنه هم کړې ده وردک خور، زه به تاسو ته ووایم، تاسو بیا یادداشت کړئ. وایي چې اول خو لیکلي چې سلامونه ستاسو میلمانه او تاسو ته، هیله لرم چې ښه خپرونه مو پیل کړې وي. وایي زما یوه پوښتنه ده، د شعر په لیکلو باندې یعنې شعر لیکل پر چاپریال باندې څه اغېزه لري؟ دا به بیا سپوږمۍ وردک خور تاسو ته حتما ځواب ورکړي. ملیار صاحب هم لیکلی دی چې پروګرام مو د زړه په غوږو اورمه. قدرمن عبدالحفیظ ملیار صاحب زموږ د ډېر خوږ ژبی د پښتو شاعر دی چې زه ډېر ویاړ لرم چې نن شپه برسېره پر دې چې قدرمنه سپوږمۍ وردک خور را سره ده، زموږ ډېر معتبر شاعران هم ورسره دي، لکه انجان صاحب، لکه وارث صاحب، لکه ملیار صاحب او درانه شاعران راغلي دي. نو زه د دوی ټولو ته هرکلی وایم، د دوی قدم زموږ یې لیمه، هرکلی ورته وایم، خدای دې وکړي چې تل زموږ خپرونې ته راسي او زموږ میلمانه خپل په ښایستو کمنټو باندې ونازوي. نو دغه سلامونه وه اغلې سپوږمۍ وردک خور چې ما تاسو ته وویل. نو دا تاسو پوسئ او د اوریدونکو ځواب. ډېره زیاته مننه کړم د ټولو وروڼو نه چې تاسو یې نومونه واخیستل. زه به یې نه تکراروم. دوی ته هم زه سلامونه وړاندې کوم، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په ټولو کې انجان صاحب خو ما یو شعر یې هم تکلمه کړی بدون د ده د اجازې نه، په څه چې ما ډېر زیات خوښ شو. د ما په یوټیوب کې شته او تکړه شاعر دی، د ما یې شعرونه خوښېږي، ما یې وطن دوستي ډېره خوښېږي. زه ده ته ډېر د زړه نه احترام لرم او د ما او د ده د شاعرۍ وجه ډېره سره نږدې ده. دا چې دی هم په وطن پسې ډېر کړېږي او زه هم په وطن پسې ډېره کړېږم. نو نه پوهېږم د ما نه خطا وته، هغه ورور چې د ما نه پوښتنه کړې ده چې شعر لیکل به په چاپریال باندې څه اثر لري. نوم یې ځنې هېر شو، خو یادداشت مې نه کړ، خو ځواب به داسې ورکړم چې شعر اول په چاپریال کې خو انسانان ژوند کړي، په انسانانو په روح او په روان تاثیر کړي، لکه په ما چې تاثیر کړي، په روح روان تاثیر کړي، روح ته روان ته آرامتیا وربیښي او دوی ځوانان د شعر نه ډېر خوند اخلي. زم د دې کې چې خوند ترې اخلي ډېر څه ته زده کوي. زه ځنې ټولنیز شعرونه لیکم، په دې ټولنیزو شعرو کې ځنې پیغامونه لرم خلکو ته، خصوصا ځوانانو ته پیغامونه لرم. زه به بیا یو مثال وروسته که وخت و تاسو ته وړاندې کړم چې په دو شعر کې د ما هغه پیغامونه چې دي څومره دغه چاپریال متاثره کوي، څومره یې متوجه کوي چې موږ نیمګړتیاوې څه دي، موږ باید څه وکړو او د وطن دوستۍ مینه په زړه کې ژوندی کوي، وطن دوستۍ مینه. نو دغه د ما نظر دی، خدای دې وکړه چې دته د ما ځواب پوره ځواب وي. دا قدرمن خورشید زدران صاحب دا پوښتنه کړې وه، نو هیله ده چې خپل د پوښتنې ځواب یې اخیستی وي. دا د شاعرانو نومان واخیستل. اول مفتي خپل همکار ستوري صاحب ماشاءالله ډېر دروند شاعر دی چې د یاد مې ونه وځي. واقعا دا د شاعرانو بانډار دی. زه خو شاعره نه یم، ستاسو د پښو د خاورو پسې نه رسېږم، خو زه هم داسې فکر کوم اغلې سپوږمۍ وردک چې که سړی په ژبه باندې په عادي کلام باندې که یو خبره هېوادوال ته وکړي دونه تاثیر نه کوي، مګر که د شعر په ژبه یې د شعر په احساساتو باندې ووایي، واقعا هغه احساس چې د زړه راوځي نو هغه احساس په زړونو باندې به ډېر ژر تاثیر وکړي. دا مو ډېره ښه خبره وکړه، واقعا همداسې ده. نو ستاسو نورې بریاوې غواړم اغلې سپوږمۍ وردک خور. یو پوښتنه راسره ده
وردک خور چې دغه تاسو برلاوه چې داسې ښایسته اشعار لیکئ، آیا په نظم او په نثر کې مو هم کار کړی؟ چون ما ستاسو ځینې قصې او داستانونه هم ستاسو په صفحې کې ولیدله، نو که په دې برخه کې موږ ته یو څه معلومات راکړئ خوشحاله اوسو. هو زه د قصو د لیکلو سره ډېره مینه لرم. ما لومړی د ماشومانو نه د حمایت په مؤسسه کې څو کاله کار وکړ او هلته مې ځینې کتابونه او قصې ولیکل، چاپ شول، ډېره تشویق شوم او دې لړۍ ته مې ادامه ورکړه. دا اوس هم ناچاپې ډېرې قصې دي ماشومانو دپاره چې په هره قصه کې ډېرې خبرې دي چې دوی زده کړي، ډېر پندونه، نصیحتونه، ډېر ښه پیغامونه دي. انشاءالله چې زه وتوانېږم زه به هغه چاپ کړم او د لویانو دپاره هم هغه ځینې خبرې چې ما مخامخ لیدلې، ځینې پیښې مې لیدلې د ما په روان یې تاثیر کړی، د نجونو په اړه، د ښځو په اړه، او بیا مې دا د دوی د ژوند قصه ټکي په ټکي دی په نامه نه ده لیکلې، یو څو خبرې مې نور هم ورسره یو ځای کړي او قصه مې ترې جوړه کړې، لیکلې مې ده. بعضې مې په فیسبوک کې په دې خاطر نشر کړي چې خلک یې ولولي او ورته متوجه شي او د نورو خلکو سره په ارتباط کې د خپلو خپلوانو سره او یا دوی په خپله داسې کړنې کړي ورته متوجه شي چې د غیر اسلامي او غیر اسلامي کارونه باید مخنیوی ته وشي، باید په ټولنه کې کار ورته وشي. بله، واقعا ښکلې خبرې مو وکړې. ستوري صاحب چې دا دوستان خسته نسی، راځئ د اغلې سپوږمۍ وردک خپل یو شعر چې په خپل ښکلي غږ دکلمه کړی دی چې واقعا د دوی دکلمې هم ډېرې ښکلې دي، راځئ چې دا یو دکلمه واورو او اغلې سپوږمۍ وردک خور به هم یو پیاله چای وچښي، نو دا دکلمه به د دوستانو سره شریکه کړو. که ستاسو خوښه وي ستوري صاحب. زما خوښه ده داسې به وکړو چې دکلمه به واورو، د دکلمې نه وروسته زه یو دوه درې پوښتنې لرم د سپوږمۍ وردک خور نه به مطرح کړم او دغه کوم کمنټونه چې نوي راغلي دي هغه هم تاسو ځان سره یاداشت کړئ چې به یې ولولئ. حتما یاداشتوم یې، حتما په دواړو سترګو. دغه دکلمه اورو بیا به بېرته خپرونې ته راګرځو. سمه ده. ډېره ښکلې دکلمه وه قدرمنې خور، په قلم د برکت، په عمر د برکت، خدای دې ډېرې بریاوې په نصیب کړه چې د کلونو ژوندي اوسې چې دغسې ښایسته شعرونه موږ ته ولیکي. ډېره مننه. باید ووایم قدرمنو اورېدونکو، ډېر وبخښئ ستوري صاحب، مهرباني چې دغه دکلمه چې کومه سپوږمۍ وردک خور کړې وه، د دې موږ سره نورې دکلمې هم شته دی، هغه هم په خپل هغه سره ږدو. نو د دې د یوټیوب چینل دی او چې هغه پکې خپلې دا ټولې غزلې او دا خپل شعرونه هغه پکې وراچوي، نو مهرباني وکړئ د دې د یوټیوب چینل هم سره سبسکرایب کړئ. بله، ما په دې غوښتل چې د اورېدونکو سره ووایم چې دوی په دې یوټیوب چینل کې د دې لپاره چې ماشومان خپله ملي ژبه هیره نه کړي، د پښتو او دري ژبو تدریس کوي، ترانې ماشومانو ته یادوي او همدارنګه د ریاضي درسونه په وړیا توګه ماشومان ته وړاندې کوي، چې نو د دې لپاره چې تاسو د دې څخه ښه ګټه واخلئ، نو هیله کوم چې د قدرمنې خور د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، چې دا یوټیوب چینل فکر کوم چې د سپوږمۍ د هیلو کاروان په نامه دی، همداسې د وردک خور نه د سپوږمۍ د هیلو د کاروان په نامه دی، نو تاسو دا هم سبسکرایب کړئ او نه تنها دا سبسکرایب کړئ بلکې زموږ د ستوري رادیو تلویزیون چینل چې بار تاسو ته وایو ګرانو اورېدونکو، تاسو دا باید چې سبسکرایب کړئ. جالبه دا د وردک خور چې یو قصه راپه یاد شو چې اکثره شاعران چې زه اوس ستوري صاحب دعوت وکړو خپرونې ته، اته دوی لا زموږ د ستوري چینل نه دی سبسکرایب کړی، چې زه د ټول بله د ټول نه هیله کوم چې زموږ د ستوري رادیو تلویزیون چینل سبسکرایب کړي تر څو ټول اورېدونکي واوري او ګټه ځینې واخلي. نو زموږ د ستوري رادیو تلویزیون چینل په فیسبوک باندې هم دی او په یوټیوب کې هم دی. په
په یوټیوب کې زمونږ ډېر کم ګډون کوونکي دي، ډېر کم مینوال هم دي. موږ ته هیله کوو چې هغه سبسکرایب کړي او د فیسبوک چینل چې دی هغه فالو او لایک کړي. دغه به په چینل یې موږ ستاسو دپاره جوړې کړي دي، ستاسو دپاره پکې دغه شانې ښکلې ادبي او طبي او تعلیمي خپرونې راوړو. زه یو پوښتنه لرم د سپوږمۍ وردګ کور نه چې تاسو خو تقریبا د هیواد د ماشومانو روزنه هم کړې ده، د یوې استادې په توګه باندې په هیواد کې نن سبا دغه د جنو زده کړو باندې بندیز دی، نو د دغه د جنو دپاره زده کړې څومره ضرور دي او څومره لازمي دي او دې دپاره کوم عملي ګامونه واخیستل شي چې دغه زده کړې بیرته دوباره آغاز شي؟ ډیره زیاته مننه د پوښتنه نه. هغه پوښتنه ده، هغه بیلګه ده د ما په ژوند کې چې زه ډیر زیات رنځ ته وړم، ډیره زیاته ځورېږم دا چې موږ نجونې، ماشومان او پیغلې ځوانان ټول د تعلیم او تحصیل نه محرومه دي. په دا سال کې چې علم په نارینه او په ښځینه په دواړو یو شان په اسلام کې فرض دی او د مو فعلي دولت حکومت یو اسلامي حکومت دی، دې ته باید متوجه شي او د نجونو د ژوند مسله، د نجونو د علم مسله، د پوهې مسله په سیاست کې ورګټه نه کړي او د اسلام د نگاه په دوی فرض ده چې نجونې داسې چې ماشومان نارینه تعلیم او تحصیل کړي باید دوی هم تعلیم او تحصیل وکړي، حق یې دی، د دوی حق تر پښو لاندې نشي. د ما دپاره ډیره مهمه ده، ډیره ترې ځورېږم او انشاءالله چې هر څومره زر دغه کار وشي او تحصیل د نجونو تعلیم او تحصیل پیل شي. تاسو وایئ چې څومره مهمه ده، ډیره زیاته مهمه ده. کله چې یوه مور پوهه مور وي، علم ولري، د پوه ماشومان به وروزي، په کورنۍ کې به ډېرې ښې اړیکې ولري، لومړی به خدای وپېژني، ځان به وپېژني او د هر چا ځای به احساس کړي وپېژني، قدر به وکړي د خلکو، د انسانانو. دا ډېر رول لري، ډېر تاثیر لري. نو هیله یم چې دغه کار وشي موږ په افغانستان کې. که دا ضروري کار نه وای، خدای پاک په تنها په خپلو آیاتو کې ویلي وو چې زده کړه یوازې په نارینه فرض ده، مګر دا چې ویلي دي چې اقرا ولوانئ، ټولو ته یې ویلي، یوازې نارینه ته یې نه ده ویلي. بالکل واقعا همداسې دی. واقعیت ده او د ښځو تعلیم ځکه ضروري دی چې ښځه د نارینه‌و نه هم ډېر ضرور دی چې ښځه ماشومان لویوي او هغه یو تقریبا یو خپله یو د درسګاه یو غېږه ده چې دغه خپلو ماشومانو په صحیح شکل باندې دی وروزي او هغه د هغې سمه روزنه وکړي او پالنه وکړي. دا ډېر لوی کار دی. بیا موږ دغه هیله لرو، په دې هیله یو چې دغه کوم افغانستان اوسنی حکومت دی، اسلامي حکومت دی، نو دوی هم باید دې ته توجه وکړي او دغه د ښځو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې پرانیزي. مهرباني. زه به یو څو کومنټ ووایم چې دا مخکې تېرېږي، بیا به زه یو پوښتنه وکړم د اغلې سپوږمۍ وردګ کور نه. قدرمن داور صاحب، حاجي صاحب داور صاحب راغلی دی خپرونې ته چې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي. قدرمن مقتدر سروري یوسفزۍ صاحب راغلی دی خپرونې ته. همدارنګه کلیوال غږ په نامه یو ورور مو راغلی خپرونې ته چې دوی ټول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ماته او ګرانې خور سپوږمۍ وردګ ته وړاندې کوي چې زه د دوی ټول نه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان، خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې راسره یاست. خلجی صاحب یو شعر سپوږمۍ وردګ خور ته ډالۍ کړی دی چې زه به کوشش وکړم چې یو څو فرد یې ځینې ووایم. وایي خلجی صاحب وایي د بخت سپوږمۍ مې له تیارو راخیږي، د وصال لمر له جګو غرو راخیږي، سږ کال په دواړه خپل منزل ته رسو، دا تعبیرونه له خوبو راخیږي. ډیره مننه خلجی صاحب، چون شعر مو اوږد و، ما یو څلور فرده وویله او دا یې قدرمنې سپوږمۍ خور ته ډالۍ کړی دی چې سپوږمۍ خور بیا حتما په آخر کې ستاسو نه مننه وکړي. همدارنګه محمد الله عباس ورور لیکلی چې وایي اغلې سپوږمۍ وردګ څو شعري ټولګۍ مو چاپ شوي دي.
زه فکر کوم چې دوی ځواب ورکوي و دې ته یو د اوښکو ترنم په نامه فکر کوم چې یو کتاب یې چاپ کړی دی نو د دوی د نورو لا ډېرو بریاو پیله. همدارنګه قدرمن ورور خالد کاکړ صاحب راغلی دی چې دوی وایي سلامونه، نیکې هیلې، درنې مېلمنې، سپوږمۍ وردګ خورکي او ستوري صاحب او قادري صاحب ته وړاندې کوم. خدای مو تل خوشحاله لرم، په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. ستاسو پروګرامونه ډېر جالب او خوندور دي. او بله دا چې ستوري صاحب او قادري صاحب تاسو هم تل هڅه کړې ده چې هغه شاعران او لیکوالان مېلمانه کوي چې هغې په ټولنه کې د اکثریتو په زړونو کې خاص ځای لري. کاکړ صاحب سلامونه ته مو علیکم سلام، زموږ د مینې ډک سلامونه هم ومنئ. خوشحاله یم چې پس د کلو کاکړ صاحب زموږ خپرونې ته راغی، زموږ خپرونې وکتله، نو واقعا سپوږمۍ وردګ خور د ټولو په زړونو کې ځای لري. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. همدارنګه قدرمن طوفان صاحب راسره دی چې دوی خپل نوم همیشه په روسي لیکي، چې زه یو هیله لرم چې شاید زه د دوی د نوم سره آشنایي ولرم، مګر زما نور همکاران د دوی نوم سره آشنایي نه لري چې په روسي لیکل سوي دي. دوی هم ټولو ته سلامونه وایي، تاسو ته، ماته او ستوري صاحب ته چې د دوی سلام ته علیکم سلام وایم. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره دی. قدرمن محسن صدیقي صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي. طوفان صاحب لیکي چې وایي هغه د سپوږمۍ وردګ خور په رښتیا سره چې ډېر غښتلې، تکړه، ځلانده او وتلې پښتنه شاعره ده. نړۍ مننه طوفان صاحب. او همدارنګه خلجي صاحب بیا هم یو شعر تاسو ته ډالۍ کړی دی چې وایي پورته سه جنونه قافله راغلې ده، تر شونډو مې غزله مېلمنه راغلې ده، خوږې خوږې نغمې دي په پسته ژبه ګویانه، مطربه ستا لپاره په بانه راغلې ده. نړۍ مننه خلجي صاحب ستاسو د ښکلي اشعارو څخه. کلیوالو غږ په نامه بیا هم یو ورور مو راغلی دی چې ستاسو و شعر ته ویلی چې ماشاءالله آفرین ښکلی شعر و. قدرمن شکیب خان راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي چې سلام ته علیکم سلام. خوشحاله یم چې راسره په خپرونه کې دي. قدرمن عبداللطیف سرور صاحب راسره دی چې دوی زموږ د خپرونې همیشنی اوریدونکی دی، تل زموږ خپرونې اوري. وایي ګرانو او محترمو پروګرام په ډېر عادي دی. مېرمن سپوږمۍ وردګ خور ته چې ډېره ښه شاعره او لیکواله ده، موږ پرې ویاړو. تل دې روغه جوړه او ارامه اوسي. نړۍ مننه عبداللطیف سرور صاحب. سلام ته علیکم سلام وایم. زموږ د مینې ډک سلامونه هم ومنئ. خوشحاله یو چې تاسو راسره په خپرونه کې یاست. قدرمن هارون شاهید اخوندزاده صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ماته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوي او ډېره ستاینه د خپرونې کړې ده چې زه خوشحاله یم د دوی څخه. او دوی ویل دي چې موږ په خپرونه وایي ډېره په زړه پورې ده، نو کوشش کوم چې په ژوندي بڼه تل واورم. الله دې تاسو ته توفیق درکړي چې لا ښه خپرونې ولرئ. نړۍ مننه اخوندزاده صاحب. کور مو ودان ژوندی اوسئ. نو دغه کومنټونه و چې ما وویله او زما قدرمن ورور محمد طارق ورور جان تل د زړه ساینونه او ګلان بیا هم تاسو ته راستوي سپوږمۍ وردګ خور. نو دغه کومنټونه وه، نو تاسو بیا ورته ځواب یو کمنټ پاتې شو چې هغه به زه ووایم. خیر دی، زمونږ ډېر ګران دوست ملګری او ډېر ښه شاعر امان الله نصرت صاحب چې د طارق خان په نوم باندې کمنټ کړی دی، هغې لیکلي چې درنې او تکړه شاعرې استاد فاطمه وردګ ته ښې هیلې او تاوده سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې ښاغلي وردګ د لوړ احساس او ژور فکر خاونده او د خپل هېواد او ولس سره بېسارې مینه لري. مننه کوو قدرمن نصرت صاحب چې زموږ سره په خپرونه کې یو ځای شولې او موږ ته مو کمنټ وکړ او ښاغلي وردګ به ستاسو د کمنټ جواب په خپله ووایي. مهرباني. بل ډېر وبخښئ نصرت صاحب چې ستاسو دغه نوې ایډي زما سره اډ نه ده، نو ما ځکه دا ستاسو کومنټ نه دی لیدلی. چون هغه کسان چې زما سره اډ نه دي واقعا زه کومنټ درته نه وینم. نو نصرت صاحب خو زموږ ډېر مشر او ډېر خوږژبه شاعر دی چې زه هم د دوی د اشعارو سره ډېره علاقه لرم. نو خپل د مینې ډک سلامونه نصرت صاحب ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې دوی را سره په خپرونه کې دي. مهرباني سپوږمۍ وردګ خور. ډېره زیاته مننه کړم واقعا د ټولو وروڼو نه چې تر اوسه پورې په برنامه کې ما یو مخ هڅوي، تشویقوي مې، او خاصتا غلجی صاحب چې 2 شعرونه یې ماته ډالۍ کړل
د زړه له تله در سره درنه مننه کوم طوفان صاحب، نصرت صاحب او کاکړ صاحب، ټول ورونو نه ډیره زیاته مننه. تاسې چې موږ یو اصلا تر څو چې د ورونو هڅونه او تشویق نه وي نو هیڅ خور به دغه جرأت بیا نشي کړی. دا خو د موږ ټولنه ده. نو ډیره زیاته مننه کړم تاسو ټولو نه. خدایم قدر وکړه. ډیره زیاته مننه. اغلی سپوږمۍ وردګ پښتون پاس پوهیږي چې زموږ خپرونه یو ساعته ده او ماشاءالله ستاسو د اشعارو مینوال ډیر دي دلته. نو راځئ چې ستاسو په ښکلي غږ بیا هم ستاسو یو شعر واورو او بیا به یو دوی پوښتنې زه لرم، بیا به هغه هم ستاسو نه مطرح کړم. سمه ده. مهرباني شعر ته غوږی، د شعر نه وروسته به تکلمه هم لرو. بله سمه ده. د شعر عنوان دی یم حیرانه. ټوټه شوي زموږ وحدت ته یم حیرانه، ټوټه شوي زموږ وحدت ته یم حیرانه، زوروي مې دې حالت ته یم حیرانه. واه واه ماشاءالله. له هر لوري بدمرغۍ له خپله لاسه، تبا شوي عدالت ته یم حیرانه. پیدایښته یې انوار په کور خپریږي، هدف مې د لور نه دی دلته، جلۍ لور. پیدایښته یې انوار په کور خپریږي، ترې راتاو دغه ظلمت ته یم حیرانه. د قرآن په تفسیر پوه که چیرې نشو، د قرآن په تفسیر پوه که چیرته نشو، دغه کړنو مصیبت ته یم حیرانه. دلته مې بیا هم هدف د نجونو نه دی چې ما ډېر په لرې سیمو کې دغه ترخه واقعیتونه ډېر لیدلي. بله. د متاع په شان بدله او خرڅیږي، د متاع په شان بدله او خرڅیږي، معاملو کې دې غربت ته یم حیرانه. د حرامه د ژوند پرېکړه خپله وکړي، د حرامه د ژوند پرېکړه خپله وکړي، دغه شانې حریت ته یم حیرانه. ډېر ښه. د شاعر په قلم بیلګه د مینې، خاصتا د نصرت الله امان الله نصرت نه ډېره زیاته مننه کړم چې یو ډېر ښکلی شعر یې د ښځې تر عنوان لاندې لیکلی و او ما د دغه خاطره دلته دا خبر یاده کړه. د شاعر په قلم بیلګه د مینې، مخامخ ورته نفرت ته یم حیرانه. د ظاهر یې کړي ستاینه باطن وژني، د ظاهر یې کړي ستاینه باطن وژني، دغه شانې متانت ته یم حیرانه. اور به څرکی شي ژوندون یې څو شیبو کې، اور به څرکی شي ژوندون یې څو شیبو کې، داسې ژوند و حقیقت ته یم حیرانه. د وطن غمو کې مرې روغه به نشې، د وطن غمو کې مرې روغه به نشې، سپوږمۍ ستا د محبت ته یم حیرانه. سپوږمۍ ستا د محبت ته یم حیرانه. ډېر ښکلی شعر، واقعا ډېر په ښه انداز مو وویل، ډېر ښکلی و. نړۍ مننه. اغلې سپوږمۍ وردګ خور یو پوښتنه لرم چې تاسو برسېره په دې د پښتو
خواږه اشعار چې وایي د پښتو ژبې، آیا په نورو ژبو مو هم شعرونه یا لنډ داستانونه لیکلي او که څنګه؟ د ګوتو په شمېر مې په دري ژبه کې هم اشعار لرم، لیکلي مې دي، خو له بده مرغه ټول ځنې ورک دي. یو شعر سره پاتې دی، نور مې ځنې ورک شوي دي. نو اوس فعلا یې نه لرم، خو ډېره چې په حاکمه یم دغه په خپله ژبه پښتو ژبه حاکمه یم او خوښېږي مې چې په دو ژبه یې ولیکم. بله بله. بل پوښتنه مې دا ده، وبخښئ ستوري صاحب تاسو هم نوبت درکوم، دغه تازه کارونه او فعالیتونه، خپل د تازه کارو او فعالیتو په هکله موږ ته ووایاست، چون تاسو یو معلمه یاست او تاسو یو مدني فعال یاست، چې څه کارونه او فعالیتونه مو تازه شروع کړي دي او څه تصمیم لرئ قدرمنې سپوږمۍ وردک خور؟ ډېره زیاته مننه قادري صاحب. د ما دغه وروستي کارونه ځان مې دغه د سیاسي خلکو نه کاملا ټول کړی، څه چې د سیاسي خلکو د لاسه د زیاترو نه د ډېریو نه خلک تباه شول. نو ادب ته مې مخه کړې ده. دغه 2 چینله مې جوړ کړي، یو همدغه د اشعارو خپل شعرونه او ماشومانو ته ترانې او د الفبا زده کړه پښتو دري ورکوم. دغه درسونه هره ورځ ثبتوم او شعرونه خپل ثبتوم. او د ریاضي درسو کې مې چینل مې ریاضي په روش آسان په نامه دی. د دې درسونه هم ډېر وخت ما نیسي. د 9م ټولګي نه مې پیل کړي په پښتو په دري کې. تاسو پوهېږئ چې په دري کې ډېر درسونه شته، ډېر چینلونه فعالیت کې، مګر پښتنو ته نشته. پښتو درسونه ورکوم. هغه هم د ګوتو په شمېر خلک یې ویني، یو 40 او 10 او 10 کسان. خو زه د ما عقیده دا ده چې که یې 10 کسه هم وویني، 2 کسه هم وویني، دا د ثواب کار دی او ښه دی چې دوی وکړی شي یو څه زده کړي. نو دغه د ما کارونه دي، صرف دغه د ادب او د تدریس برخه کې کار کړم. فعالیت لرم، نور کوم خاص فعالیت نه لرم. دا ډیر غټ خدمت دی سپوږمۍ وردک خور، دا چې خپل ماشومان ته تاسو دا خدمت کوئ او د دوی خپل په ژبه ورته تدریس ورته زده کوئ، دا یو ډیر غټ خدمت دی او دا په وړیا توګه د قدرمنو اورېدونکو نو هیله ده چې د دې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د دې درسو څخه تاسو او ستاسو ماشومان پوره ګټه ځینې واخلئ. ستوري صاحب، قدرمن خور، د ستوري رادیو تلویزیون ادارې تاسو ته یو لنډ یو ډالۍ لري. دا چې ډالۍ د ځام نه پوهېږم، نو د ستوري صاحب څخه به هیله وکړو چې دا ډالۍ تاسو ته وړاندې کړي او د اورېدونکو سره به یو ځای واورو. څنګه ستوري صاحب؟ بالکل، هغه ډالۍ به واورو، خو د ډالۍ نه مخکې دغه یو 2 کمنټه دي. نو که دغه تاسو را سره شریک کړي چې بیا. بله، قدرمن فایل میاخیل صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیک هیل تاسو ته او موږ ته قدرمنې خور ته وړاندې کړي دي. محمد طریق ورور ګلان راستولی دي، وایي سپوږمۍ خور جانې سوکاله ارامه ژوند درته همیشه غواړم. قدرمن طوفان صاحب وایي چې واه واه څومره ښایسته او په زړه پوره اشعار. وارث صاحب بیا هم یو شعر لیکلی دی چې چون د خپرونې وخت لږ دی وارث صاحب، نو زه ډېر معذرت غواړم. او بل دا چې کبیر رحیمي وردک صاحب شاید قدرمنه خور یې وپېژني، وایي ډېر عالي، ډېر ښه پروګرام او ډېر عالي. اغلې مینې صاحب سپوږمۍ وردک سلامونه ورته وایي او ستړي مه سې ورته وایي. همدارنګه قدرمنه افریدی امیدي صاحب را سره دی چې وایي سلامونه احترامات تاسو ټول ته وړاندې کوم. ماشاءالله پروګرام ډېر ښکلی او په زړه پورې دی، سرلوړی او آباد اوسئ. قدرمن مقتدر سروري یوسفزی صاحب را سره دی چې وایي اغلې خور ژبې شاعري سپوږمۍ وردک خور ته په ادبي بنډار کې هرکلی وایم. په رښتیا چې ښه شاعره او د ملت د ارمانونو ترجماني کړې ده. او همدارنګه د ادبي د کوربنو څخه هیله کوم چې نور شاعري خور ژبې خویندې هم دې بنډار ته دعوت کړي. نړۍ مننه قدرمن مقتدر سروري یوسفزی صاحب،
ډېر خوشحاله سوم، ډېر ښایسته کومنټ مو کړی و. موږ تل هیله کوو چې زموږ قدرمنې خویندې راسي، که څه موږ شاعران وروڼه ډېر لرو په همیشه راغلي دي، ولې زه دا هیله کوم چې زموږ ګرانې خویندې هم راسي. همدارنګه قدرمنه سپوږمۍ وردګ خور خویندې شاعرانو سره ارتباط لري، پیژني، نو موږ ته د معرفي کې موږ به حتما دوی دعوت کړو. او زموږ خپرونه واقعا خویندې ډېر لږ دي، نو هیله کوم چې خویندې هم راسي او خپل اشعار، خپل مصاحبې، خپل مرکې زموږ سره په ستوري رادیو تلویزیون کې شریک کړي. سبا علي هم اخره کې راغی. قدرمن سبا علي، سلام به مجریان و مهمان برنامه زیبا. سبا علي هم په ډیرو خپرونو کې دی هم نطاقي کوله او ډیر ښه شاعر دی، زما نږدې دوست او ورور دی. نو برادر محترم، سلام‌های پر از محبت ما تقدیمتان. خوشحال هستم که در برنامه با ما هستین و برنامه را با ما میشنوین. نو اوس به راځئ چې هغه دکلمه واورو او بیا به بېرته خپل خپرونې ته راوګرځو. سمه ده، دغه دکلمه اورو بیا راځو. موږ سره وخت هم کم دی، نو کوشش وکړو چې موږ په خپل وخت کې د نن خپرونه ختمه کړو. زما ستونزه خو تاسو ته پته ده چې بیا دلته برقونه ځي او چې برقونه لاړ شي نو خپرونه هم ټکنۍ کېږي. نو زه دکلمه اچوم، بیا بېرته خپرونې ته راځم. سمه ده. ورځ مې ورکه رڼا لمر مې رانه ورک دی، ورځ مې ورکه رڼا لمر مې رانه ورک دی، خړ ماښام ستوري قمر مې رانه ورک دی، چې ګل پاڼو کړه سجده د دوی راتګ ته، ها سپیدې او روڼ سحر مې رانه ورک دی، چې نقاش ورته حیران و ها ښکلا ته، چې نقاش ورته حیران و ها ښکلا ته، هر موسم ښکلی منظر می رانه ورک دی، چې زلمو یې کړل لمن کې اتڼونه، د بابا غر او سپین غر می رانه ورک دی، ها د نجونو ښکلو پیغلو کټارونه، ها د نجونو ښکلو پیغلو کټارونه، منګي مات او مست ګودر مې رانه ورک دی، د قلم او د کتاب سیالۍ شوې ختمې، شمې مړې علم و هنر مې رانه ورک دی، ها سلطانه رازیه نازو ملاله، ها سلطان رازیه نازو ملاله، ټول هیرې بس منظر مې رانه ورک دی، ناشنا ښکاري هر څه کور هم بهر کې، ټول بدل شول که به سر مې رانه ورک دی، ورځ مې ورکه رڼا لمر مې رانه ورک دی، ورځ مې ورکه رڼا لمر مې رانه ورک دی، خړ ماښام ستوري قمر مې رانه ورک دی، خړ ماښام
ستوري قمر مې رانه ورک شو. بس نو ګرانه خورې موږ خو ستاسو د صفاتو تعریف څخه عاجز یو، موږ بل شی لاس کې نه لرو، فقط دغه وړې ډالۍ دي چې تاسو ته درکو. ستاسو شعر ډېر ښکلی و، نو خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی. البته ویډیو ستوري صاحب جوړه کړې ده ورباندې چې ډېر ښایسته ویډیو یې جوړه کړې وه. شعر ستاسو او غږ هم زما مات او ګډ غږ و. ډېره زیاته مننه، ډېر مې خوښ شه. باور وکړه چې اوښکې مې راغلې. زه کله چې خپل شعر لولم دومره اثر نه راباندې کړي، مګر تاسو دومره خوږ لوستی و چې د ما اوښکې وبهیولې. او د تاسو د خوږې ډالۍ نه ډېره زیاته مننه. هیله کوم. راځئ ستوري صاحب، چون دوستان ډېر لیکلي دي چې بیا هم یو شعر دې موږ ته ووایي، چون خپرونه خلاصېږي. زه غواړم چې بیا هم د دوی یو شعر د دوی په ښکلي غږ باندې واورو او بیا به نو خپرونه قره راغونډه کړو. اوس شعر دې اورو د سپوږمۍ خور نه، او بیا به اخري موږ سره خپل پیغام. خو د دې شعر د اورېدلو نه مخکې دغه یو لنډ پوښتنه ترې زه لرم. د ژوند یوه خوږه خاطره یا ترخه خاطره، خوږې خاطرې ترخې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو د ژوند یو خوږه خاطره را سره شریکه کړه. د ژوند خوږه خاطره مې ماشومتوب وه چې زه به مور په مکتب کې شامله کړم. دا د ما ډېره خوږه خاطره ده، په څه چې ما د مکتب سره بې اندازې زیاته مینه درلوده، او په 4 کلنۍ کې مې غوښتل چې زه مکتب ته ولاړه شم. او په ځوانۍ کې کله چې د ما زوی لومړی زوی مې پیدا شو، نو دا د ما د ژوند، او زه ما ته د مور خطاب وشه، دا د ما د ژوند دوی ډېرې خوږې او مهمې خاطرې دي. واقعا مننه. واقعا سپوږمۍ خور لیکلی و اورېدونکي چې کله چې به نور نجونې مکتب ته تلې، دا به په دروازې کې ولاړه وه او نجونو ته یې کتله، او دا ارمان یې و چې کله به دا د خیره مکتب ته شاملې سي. نو هغه و چې د دوی قدرمنې مورجانې دا په دغسې کوچنیوالي کې مکتب کې شامل کړي. ما د دوی بیوګرافي ولوستل، ډېره خوند راکوي وردګ خور. نو تاسو ته ډېرې بریاوې غواړم. واقعا ستاسو خدمات د قدر وړ دي، زموږ ویاړ یې سپوږمۍ خور. خدای دې وکړي چې تل زموږ د خپرونو سره همکاري ولري، دا اول ځل نه وي، آخر ځل نه وي، تل زموږ خپرونې واورئ، زموږ خپرونې ته راسئ. ستوري رادیو تلویزیون ستاسو خپل رادیو تلویزیون د سپوږمۍ خور خپل خویندې را دعوت کوي. راځئ چې موږ داسې خویندو د دغه تلویزیون د لارې خپل غږونه جهان ته ورسوو، چې که چیرې په وطن کې موږ حق نه لرو چې داسې ووایو، ولې زموږ خپل غږونه خپل د ستوري رادیو تلویزیون څخه جهان ته رسوو چې خلک یې واوري. انشاءالله انشاءالله. نو راځئ چې ستاسو شعر واورو او بیا به زه وګورم چې بله که د چا کمنټ پاتې چې هغه هم بیا ستاسو سره شریک کړم. کمنټونه که مخکې ووایي، ځکه چې دا اعتبار په دې هغه نشته زموږ کې. بله قدرمن زموږ ډېر دوستان راغلي دي چې کومنټونه یې نه دي کړي، ولې قدرمنه همیشه مبارز خور راغلی ده چې سلامونه یې لیکلي دي. قدرمن یوسف ارمان په نامه زما یو قدرمنه خور ده، منیژه جانه چې زموږ خپرونه اوري، ولې کومنټ یې نه دی کړی. نو زما ګرانه خور کې هیله ده چې پاسه دې کومنټ هم وکړي. قدرمن عبدالبساط خاکسار صاحب هم زموږ خپرونه ګوري، ولې کومنټ یې نه وینم. نو قدرمن طوفان صاحب لیکلي دي چې واه واه څومره ښکلی کلام په ښکلی غږ. نړۍ مننه طوفان صاحب، کور ودان. قدرمن بخت ملګری په نامه یو څوک راغلی دی چې وایي سلام درنښت اغلې تورپیکۍ سنګین او اغلې سپوږمۍ وردګ ته. هیله ده چې خپرونه مو په ډېره ښه پیل کړي. قدرمن وروره قدرمن بخت ملګری، زه هغه تورپیکۍ سنګین چې تاسو پیژنئ زه هغه نه یم. زه تورپیکۍ قیام قادري د ستوري صاحب همکاره د ستوري رادیو تلویزیون کوربنه یم. نو ستاسو سلام ته علیکم سلام، خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. سبا صاحب هم د کلمات تعریف کړې ده. نو قدرمن نصرت صاحب، زه اوس فکر کوم چې ګورم
نصرت صاحب لیکلي دي چې درنې او قدرمنې شاعرې استاد سپوږمۍ وردګ ته تاوده سلامونه او نیک هیلې وړاندې کومه. خوږه او توده خپرونه ولرئ. نصرت صاحب نړۍ مننه، کور مو ودان. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. طوفان صاحب لیکلي چې درنې تورپیکۍ خور پر ښکلي غږ او عمر مو برکت. کور ودان، ستاسو په عمر هم برکت. نو قدرمنې بهار باران خور را سره ده چې دوی هم همیشه زموږ اوریدونکې ده چې باران خور ته ستړې مه سې وایم. ډېر ښایسته سره زړونه یې تاسو ته ډالۍ راستولي دي چې زه قربان د دوی د دې ښایستو زړونه سمه. خوشحاله یم چې نن خپرونه کې زما خویندې هم را سره وي او ډېر دوستان هم را سره وه. نو راځئ چې د قدرمنې خور یو شعر واورو او بیا به خپرونه راغونډه کړو. زما په خیال باندې چې شعر ته به وخت نه وي، موږ سره 1 دقیقه یا 2 دقیقې وخت دی، که دی موږ سره خپل هغه آخري پیغام شریک کړي او موږ به خپرونه په هماغې باندې راغونډ کړو. نو زه به داسې پوښتنه وکړم د اغلې سپوږمۍ وردګ خور نه چې تاسو د یو مدني فعالې په توګه د یو ډېر خوږژبې شاعرې مور او یو معلمې په صفت خویندو ته څه پیغام لرئ؟ هېوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ تازه شاعرانو ته څه پیغام لرئ؟ او زموږ د ستوري راډیو تلویزیون په هکله څه پیغام لرئ؟ راځئ چې ستاسو خوږ پیغام واورو. ډېره زیاته مننه کړم چې بیا هم ماته وخت راکړ. د ټولو ورونو او خویندو نه چې برخه یې اخیستې ده زیاته مننه. د ستوري راډیو تلویزیون خاصتا د تاسو نه محترمې خورې تورپیکۍ جانې ستوري صاحب نه نړۍ مننه. دا خو بهترین پروګرام دی، دا مې ډېر خوښ شوی. تاسو فعالیتونه د خدای همیشه دوامداره لري او دا یو خدمت دی چې موږ تاسو کولای شو د دې طریقه یا د دې رادیو په ترڅ کې د تلویزیون په ترڅ کې تساره کړو. او د ما پیغام ټولو خویندو ته دا دی چې خویندې ذات هیڅ وخت ضعیف ونه ګڼي، هیڅ وخت ځان دوام جنس فکر ونه کا. خدای په خپل قرآن کې هیڅ وخت توپیر بدون د تقوا نه په هیڅ شي کې توپیر نه دی تعریف کړی او نه دی لیکلی چې یو انسان یې خطاب کړی. نو موږ تاسو اوس که په د تعلیم او تحصیل نه محروم یو، د کار نه محروم یو، نو دا په دې معنا نه ده چې چوپ کینو. موږ تاسو کولای شو د قلم په واسطه د خپلو پیغامونو په واسطه خپل پیغامونه ورسوو او موږ هغه څه چې غواړو بیان یې کړو، د خپل زړه خبرې. هیڅ وخت ځان ضعیفه ونه بولي. هیڅوک هیڅ نارینه نشي کېدای چې د مور په شان بارزښته شي، هم خلکو ته هم د خدای په دربار. خدای پاک ښځې ته ویلي، مور ته یې ویلي چې مور د پښو د لاندې جنت دی. نو هیڅوک ښځې ته نشي رسېدی. همیشه د قوي اوسي، همیشه د پیاوړي اوسي او مخکې د ولاړې شي. دا د ما پیغام دی دوی ته. ډېر ښکلی پیغام، ډېر ښکلی پیغام. بلې موږ ټول د دوی څنګ ته ولاړ یو. ډېره زیاته مننه کوو قدرمنې سپوږمۍ وردګ خور چې راغللې زموږ سره مو دغه یو ساعت په دې خپرونه کې په دې ادبي بنډار کې برخه واخیستله. ډېر خواږه شعرونه هم را سره شریک کړه، خوږې خبرې هم را سره شریکې کړې او ډېرو درنو قدرمنو دوستانو نه چې موږ سره په دې خپرونه کې د کمنټ له لارې ملګري شو، د هغې نه هم ډېره زیاته نړۍ مننه ترې کوو او دغه هیله ترې کوو چې زموږ خپرونه دې د خپلو ملګرو سره شریکه کړي، شیر دې کړي او زموږ خپرونه دې خوښه کړي او ډېره مننه ترې کوو. مایک ستاسو په اختیار کې دی، غورجانې مهرباني وکړئ. بله، زه هم خپل په نوبت د قدرمنې سپوږمۍ وردګ خور نه نړۍ مننه کوم. ډېر خوږې خبرې مو وکړې، ډېر خوږه اشعار مو زموږ سره شریک کړه. اورېدونکو نه تنها چې د دوی اشعار ښکلي دي، د دوی خبرې هم ډېرې خوږې وې. نو زه نړۍ مننه کوم چې دا خپل قیمتي وخت یې زموږ په اختیار کې راکوي او چې زموږ د خپرونې وخت یو ساعت دی. نو موږ خو ډېر زړه غوښتل سپوږمۍ خور چې ستاسو سره ساعتونه خبرې وکړو، هم موږ نه خسته کېږو او بیا هم لیواله چې ستاسو خبرې او اشعار واورو. خو متاسفانه چې زموږ یو ساعت
راته خپرونه ده، نو ستاسو نه نړۍ مننه کوم، د قدرمنو اوریدونکو څخه نړۍ مننه کوم چې تر پایه زموږ سره وه. دا چې تر بل خپرونې کې پورې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول دوستان پر لوی خدای سپارو. او آخري کلام هم د قدرمنې خور دی چې دوی هم د خدای پاماني وکړي. نو ټولو ته ښه شپه او ښه ورځ غواړم. بیا هم مننه کوم. زه ټول هیوادوال، ټول افغانان هر ځای کې چې دی په خدای سپارم، ښه ژوند ورته غواړم. خاصتا د ما د هیواد ټولې نجونې مېرمنې خدای پاک دې د دوی مل شي او خدای پاک دې د دوی په مخه رڼا کړي. او خدای دې ټول وساتي. خدای دې ټولو ته یو آرام او آسوده ژوند نصیب کړي. دغه د ما یوازینۍ هیله ده چې مخکې د مرګ نه زه د افغانستان د خلکو آسودگی ووینم. بله هیله نه لرم. آمین آمین. بس بیا هم نړۍ مننه. تاسو ته نور بړیاوې هم غواړم وردک خور. ټول پر لوی خدای سپارم. الله مو مل شه. ستاسو دې هم الله مل شي او ښه شپه تاسو ته غواړم. الله پامان. خدای پامان. خدای پامان.